د مزار شریف ښاري پوهنې په امارت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو د زده کړو ښه والي په موخه غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې مسؤلانو د ښوونځیو استادانو ته لارښوونه وکړه چې ښوونیز بهیر د پیاوړتیا په برخه کې لازمي هڅې وکړي. د غونډې په پیل کې د بلخ ولایت د ښاري پوهنې امیر محمد نعیم بلخي د دولتي او خصوصي ښوونځیو مدیرانو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ په ښوونځیو کې د ښه ښوونې او روزنې او همدارنګه د پوهنې اصول او قانون په مراعاتولو ټینګار وکړ. مدیر صاحبا را تاکید کردیم به خاطر تربیه و به خاطر اخلاق و به خاطر سر و وضع شاگردا. طبعا دیگه در هر اداره باید موافق پرنسیپ و موافق لایحه و ضوابط همو اداره باید کار کرده شود. د ښاري پوهنې امیر د دولتي او خصوصي ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو څخه وغوښتل چې هره ورځ د ښو اخلاقو او ښه چلند په اړه زده کوونکو ته د څو دقیقو لپاره لارښوونې او وینا وکړي ترڅو زده کوونکي په تقوا سره ټولنې ته وړاندې شي. شاگردان را همیشه لاین کنند، باید قبل از رخصتی 5 دقیقه 10 دقیقه درباره اخلاق و درباره تربیت که در بیرون اینا میگردن و میرن، اینا با همراه مردم و با همراه مردم خود چه قسم برخورد کنند، در خانه میرن با همراه پدرجان و مادرجان چه قسم برخورد کنند. د غونډې په پای کې د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو د پوهنې د ودې او د معیاري زده کړو په برخه کې د هر راز ژمنو ډاډ ورکړ.